په یو کلي کې یو ترکاڼ اوسېدو. هغه به هر وخت څه نه څه سوچ کولو چې زه څنګه یو مالداره سړی جوړ شم. ده ته به خپل ملګرو هر ټایم نصیحت کولو چې په دې حال هم د الله شکر ادا کوه. د باندې به نصیحت هېڅ اثر نه کولو او ده به د شیخ چلی په شان سوچ کولو. یو ورځ لرګي کټ کولو دپاره دې ځنګل طرف ته روان شو. نو چې څه لار وواله نو ویې کتو چې هلته یو بکسه پرته وه. په دغه بکسه لیکلي وو چې بکسه کولولو والا څه نه څه مشکل کې ګیرېدی شي. خو ده د دې خبرو پروا ونه کړه او بکسې روچته کړه او کور طرف ته روان شو. دی ډېر زیات خوشحال و. خو ده چې لږه لار وواله نو په لاره کې ورته یو بابا میلاو شو. بابا چې څنګه د سره لاس کې بکسه ولیده نو ده ته څه نصیحت وکړو. ورته یې وویل چې دا بکسه خو ته کور ته وړې خو دا ته بالکل کولاو نه کې. دې ترکاڼ چې څنګه د بابا خبره واورېده نو دې نور هم سوچ کې شو چې په دې بکسه کې به څه وي. دې ترکاڼ باندې د بابا خبرو هېڅ اثر ونه کړو او دغه بکسه د خپل کور ته راوړه. کور والا ته د بکسې باره کې تپوسونه وکړل نو ده ورته هر یوه خبره صفا وکړه. دی دواړه ښځه خاوند ډېر زیات پریشان و او ناست و او دغه سوچ یې کولو چې دا بکسه مونږ کولاو کړو او که نه. دې کور والا دا نه غوښتو چې دی دا صندوق کولاو کړي. خو ترکاڼ ډېر لالچي انسان و. ده همدغه سوچ کولو چې کیدای شي په دې بکسه کې یو قیمتي څیز پروت وي او زه هغه خرڅ کړم او ډېر زیات مالداره شم. دی پاڅېدو او د صندوق تاله کولاولې شروع کړو. کور والا خو دې ډېر زیات منې کړی خو د خپل ضد په مخه اغوښتی او نه ښځه ته هم لاړه. دا صندوق چې څنګه کولاو شو نو د په سترګو تکه توره تیاره شوه او دی هم هلته کې راوغورځېدو او بېهوشه شو. دغه دوران د ته خوب کې بابا راغلو او هغه ډېر زیات غوسه و. ته خو ما منې کړې وې چې دا صندوق به ته نه کولاوې خو تا زما یو خبره هم ونه منله او تا دا صندوق کولاو کو. دې صندوق کې ما شیطانان گیر کړي وو. تا چې دا صندوق کولاو کو نو هغوی خو تا واپس آزاد کو. دغه شیطانان به اوس تا کور ته باندې روانوي. دی چې څنګه په هوش کې راغلو نو دی ډېر زیات خوفزده و. د چې څنګه اخوا دیخوا وکتل نو تکه توره تیاره وه. دی په ژړا د کور نه راووتو او ځنګل طرف ته یې منډې کړې. ترکاڼ ټوله کیسه بابا ته وکړه او دی ورته هم وویل چې زما کور والا او بچي هم د کور نه غایب شوي دي. بابا ورته وویل چې ستا ښځه او بچي شیطاني طاقت قید کې دي او ته دا جادو والی چوکه ځان سره کړه. دا به ستا او ستا د کور والا او د وړو حفاظت کوي. د بابا نه جادویي چوکه واخیسته او ځنګل طرف ته روان شو. دې ځنګل کې روانو چې د ته اوازونه راتلل شروع شو. د ته اوازونه لږ غور سره اورېدل شروع کړو نو دا اوازونه د ښځې او د بچو وو. د چې څنګه بل خوا کتل نو د ښځه او بچي په یو جال کې بند وو. دغه دوران هلته کې یو شیطان هم راغلو. ترکاڼ خپل جادویي چوکه راویسته او د شیطان سره یې ولګوله او دا شیطان هلته نه غیب شو. ترکاڼ خپل ښځو بچي به حفاظت د جال نه راویستل او دی بابا سره ملاوېدو ته لاړو. ترکاڼ دغه جادویي صندوق اور جادویي چوکه بابا لا واپس ورکو. بابا جادویي صندوق باندې څه سبق ووی او هغه یې ځان سره محفوظ کړل. ترکاڼ چې کور ته راغلو نو ده توبه وویسته او الله نه معافي وغوښته چې زه به آینده لالچ نه کوم او ما سره چې سم وي زه به په هغې د الله تعالی شکر ادا کوم. نو ښکلي ماشومانو د دې کیسې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې موږ ته لالچ بالکل نه دی پکار او په هر حال کې د الله تعالی شکر پکار دی او چې څوک لالچ کوي د هغې انجام هم ډېر بد وي.